وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فرعون وویل تو سے موتہر پوئی ماہر جادوگر رو والی. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. کله چې جادوگر راغلل موسی علیه السلام دوی ته وویل وغورځوئ هغه څه چې تاسې غورځوین کیئ. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. کله چې دوی امساګانې او پړې وغورځول موسی علیه السلام وویل هغه څه چې تاسې راوړي دي واقعي جادو دی. بېشک الله تعالی به یې زر تباه بې اثره کړي. بېشک الله تعالی د فساد کوونکي کور نه جوړوي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله تعالی په خپلې کلمې سره حق ثابتوي اگر که مجرمان یې بد ګڼي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. موسی علیه السلام ایمان را نوړ مگر د هغې له قومه څو ظلمیانې د فرعون او د هغې د سردارانو څخه په دې ویره کې چې دوی به یې په فتنه کې واچوي او بېشکه فرعون په مځکه کې سرکشي کوونکی و او بېشکه هغه له حده تېرېدونکي څخه و. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی علیه السلام وویل ای زما قومه که چیرې تاسې داسې یئ چې په الله تعالی مو ایمان راوړی دی نو خاص په هغه الله تعالی باندې توکل وکئ که چیرې تاسې مسلمانان یئ. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. پس دوی وویل خاص په الله تعالی باندې موږ توکل کړی دی. ای زموږ ربه موږ د ظالم خلکو دپاره فتنه مه جوړوه. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. او په خپل رحمت سره موږ ته د کافر خلکو نه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. موږ موسی علیه السلام او د هغه ورور ته وحی وکړه دا چې تاسې د خپل قوم دپاره په مصر کې څه کورونه مقرر کړئ او خپل کورونه قبله وګرځوئ او تاسې لمونځ قایموئ او ته مؤمنانو ته زیری ورکړه. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی علیه السلام وویل ای زموږ ربه بېشکه هم تو فرعون او د هغه سردارانو ته په دنیایي ژوند کې زینت او مولونه ورکړي دي. ای زموږ ربه د دې دپاره چې دوی د تو د لارې نه خلک بریارې کړي. ای زموږ ربه ته د دوی مالونه محو کړه او د دوی په زړه نه سختي راوله
پس چې دوی ایمان را نوړي تر هغه چې ډېر دردناک عذاب وویني